سلام علیکم ستړي مه شئ امید کوم چې ټول به جوړ یاست په صحت به روغ یاست د نن په ویډیو کې چې د کوم کتاب موږ ریویو اخلو د هغه نوم دی وارډ نمبر 6 او لیکوال دی انټون چیخوف. وارډ نمبر 6 د روسي لیکوال انټون چیخوف یو مشهور لنډه اوږده کیسه ده کوم ته چې موږ په اسان الفاظ کې ناولټ هم ویلی سو. دا اثر یوازې د یو نفسیاتي واټ کیسه نه ده بلکې د ټولنې د بې پروایۍ د انسان د درد او د عقل او لیونتوب ترمنځ د هغې نازکې او نه لیدونکې کرښې یوه ژوره او فلسفي څېړنه ده. چیخوف پخپله یو ډاکټر و نو ځکه یې د روغتون فضا او د ناروغانو حالت ډېر واقعي انځور کړی دی. خو د دې کیسې اصلي ځواک په فلسفي او وجودي پوښتنو کې نغښتی دی. داسې ښکاري لکه لیکوال چې موږ ته څرګندوي چې ټولنه خپله یو لوی واټ دی هلته چې خلک د نورو د درد په لیدلو عادي شوي دي. د دې کیسې یو روښانه او فکري اړخ دا دی چې لیونتوب او هوښیارتیا تل یو روښانه او ثابته توپیر نه لري. یعنې هغه کسان چې په واټ کې بند پاتې دي هغه لیوني بلل کېږي، خو د باندې عادي خلک هم ډېر ځله بې منطقه، بې احساسه او حتی ظالمانه چلند کوي. یعنې چیخوف دلته دا ښکاره کوي چې کله کله لیونتوب د ناروغۍ پر ځای یوازې د ټولنې یو ټاپه وي او بې پروایي چې ډاکټر راګین یو لوستی او هوښیار انسان دی خو له عمله تش او خالي وي. هغه باور لري چې درد او کړاو د ژوند طبیعي برخه ده او ورسره مبارزه چې کومه ده هغه بې ګټې ده. همدا فکر د دې لامل ګرځي چې روغتون ورو ورو خراب حالت ته ځي، ناروغان په غیر انساني شرایطو کې ژوند کوي. چیخوف دلته پر دې حقیقت باندې رڼا اچوي چې کله ناکله بې پروایي تر ښکاره ظلم هم ډېر زیات خطرناک وي. دا کیسه د واک او غیر انساني چلند اړخ هم ښکاره کوي، یعنې ناروغان چې د انسانانو په توګه نه بلکې د شیانو یا ځناورو په شان ورسره چلند کیږي. دا هغه نظامونه انځوروي چې انسانیت له خلکو اخلي او هغوی یوازې په دوسیو او تشخیصونو بدلوي. په کیسه کې د فلسفې او حقیقت ډیر زیات ټکر دی. یعنې راګین چې د سټویک فلسفې پلوي وي او باور لري چې انسان باید درد ته ارزښت ورنکړي، خو کله چې خپله په درد اخته کیږي نو ټولې فلسفې یوه په بله پسې نړیږي. دلته چیخوف دا پوښتنه راپورته کوي چې کله فلسفه د حقیقي انسان درد پر وړاندې ونه درېږي نو ارزښت یې بیا څه پاتې کیږي. د کیسې لنډیز یا سمري داسې ده چې ډاکټر راګین د یو زاړه او بې نظمه روغتون ډاکټر وي. هغه عالم وي خو پر خپل علم باندې هېڅ عمل نه کوي. وارډ نمبر 6 په ډېر خراب حالت کې وي، ناروغان وهل کېږي او سپکاوی ورسره کېږي. د دغه هسپتال یو مریض ایوان ګروموف چې یو هوښیار خو د شک په ناروغۍ باندې اخته انسان وي د ظلم او بې انصافۍ په اړه ژور حساسیت لري. راګین له هغه سره فلسفي خبرې او بحث پیل کوي، خو ګروموف پرله پسې دا ټینګار کوي چې درد یو واقعي حقیقت دی او باید جدي ونیول شي. څوکه د ډاکټر او مریض ترمنځ د دغسې بحثونو او مجلسونو د وجې د ښار او روغتون نور خلک دا ګمان کوي چې ډاکټر راګین پخپله هم عجبه شوی دی، یعنې لیونی شوی دی. ډېر وخت له لیونیانو سره خبرې او اترې کوي. بالاخره هغه لیونی اعلانیږي او هماغه وارډ نمبر 6 ته اچول کیږي. کله چې ډاکټر راګین خپله درد، سپکاوی او ظلم تجربه کوي نو پوهیږي چې درد څومره سخت او نه زغمل کېدونکی حقیقت دی. لږ موده وروسته د همدې ذهني او جسمي فشار له امله بیا مري. په دې ناول کې د ډاکټر راګین او مریض ګروموف ترمنځ تضاد ډیر مهم دی. یعنې راګین چې بې عمله او بې تفاوته وي خو ګروموف احساساتي، ژوند او د انصاف غوښتونکی وي. چیخوف دلته په ډیر اسانه باندې دا اشاره کوي چې کېدای شي ګروموف د ډاکټر راګین ډیر هوښیار کس وي. وارډ نمبر 6 خپله د ټولنې یو عکس وړاندې کوي، یعنې هغه ځای چې بې پروایي، ظلم او یوازیتوب پکې راټول شوي وي، داسې لکه ټولنه چې خلک د نومونو، تشخیصونو او ټاپو تر شا بند ساتي. د چیخوف لویه ځانګړنه هم دا ده چې لیونتوب یې له مبالغې پرته عادي او واقعي انځور کړی دی. همدا واقعیت پسندي کیسه لا ډېره ویرونکې او اغېزمنه کوي. د راګین بدلون ناانصافي نه وي بلکې ورو ورو رامنځته کېږي او همدا یې د ادبي ځواک وي. چیخوف دلته پر هغه فلسفه باندې نیوکه کوي کوم چې وایي چې انسان د احساساتو او د همدردۍ نه خالي دی. هغه دا پیغام ورکوي چې رښتینی حکمت له همدردۍ پرته نشي بشپړېدلی. چیخوف ډاکټر راګین بشپړ یو بد انسان نه انځور کړی بلکې یو کمزوری انسان وي. هغه فکر کوي چې یوازې فکر کول بسنه کوي خو عمل نه. کیسه دا پوښتنه پرانیستې پرېږدي چې رښتیا لیونی څوک دی، هغه چې په واټ کې بند دی که هغه چې د باندې بې رحمه او بې احساسه ژوند کوي. په بل فکر دا اثر د روغتیايي نظام، بیروکراسي او وړو ښارونو د ټولنیز بې پروایۍ پر وړاندې سخته نیوکه کوي. همدا لامل دی چې وارډ نمبر 6 تر نن ورځې پورې هم تازه او اړوند ښکاري، ځکه چې لا هم د رواني ناروغانو پر وړاندې بدچلن او ټاپهسازي لا هم موجوده ده. نو که چیرې د انټون چیخوف دغه ستره کیسه تاسو هم لوستې وي نو خپل نظر حتما راسره شریک کړئ او رخصت په دې هیله درڅخه اخلم چې امید دی چې زما نظر به د دې ناول په اړه خوښ شوی وي. نو الله مو وساته. د خدای په امان.